مکتوبونه چې راځي هغه مکتوبونه ته موږ ډېر احترام لري، که د مشرتابه له طرفه وي، که د وزارت له طرفه وي، که د کلیوالګي له طرفه څخه وي، انشاءالله په مکمله توګه چې هغه کوم د امکان صورت یې وي تر هغه وخته پورې انشاءالله موږ یې اطاعت هم کړی ده او هم یې اطاعت کوو او هم موږ ته احترام لري ټول مکتوبونه. موږ دلته څه شیان لیکلي دي زموږ د لیوا هغه صورت حال چې اوس فلحاله موږ کار روان کړی ده هغه داسې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د لیوا ټولې ادارې فعالې دي، په خپلو کارو باندې بوخت. کوم تشکیل چې موږ ته راغلی ده له کلیوالګي له خوا څخه هغه تشکیل موږ ټول پوره کړی ده، یعنې هرې ادارې ته موږ هغه خپل تشکیل ورکړی ده، له قومندانۍ څخه نیولې تر پایه پورې د ټولو ته موږ خپل تشکیل چې د که دوه نفر وي، که درې وي، که لس وي، که شل وي، چې کوم دوی تشکیل لري هغه تشکیل د هرې ادارې ده موږ هغه پوره کړی ده او هغه هم ورکړی ده او هغه په خپلو کارو باندې اخته دي. دوهم، زموږ د لیوا د ادارو د کاري کړنو راپورونه هم وجود لري، یعنې دا ما ورته وویل د هر اداره که د تخنیک وي، که د لوجستیک وي، که مالي وي، که مخابرات والا وي، مثلا ته هره اداره چې وي هغو ته هر وخت زه وایم چې باید تاسې سره د خپلو کارو ګزارش باید وي او هر وخت یې زه ځینې غواړم، ځکه موږ دلته د اداري مجلس لرو، بیا په اداري مجلس کې بیا له دې څخه موږ خپل ګزارش د کارو هغه موږ ځینې پوښتو چې مثلا تاسو نو څه کار کړی دی او کوم کار هم کړی دی، مثال په طور باندې تخنیک کې موټر جوړ شوي دي، ریلې جوړ شوي دي، مخابرات والا ته ووایه چې اوس نو تاسو کمپیوټران جوړ کړي دي او کومې ادارو ته مو ورکړي دي، مخابرین جوړې کړي دي، څه شی فعاله کړي دي، دا ګزارش د هر یوه څخه موږ غواړو په دا خپل اداري مجلس کې. دریم، د لیوا په کنډکانو کې اضافه تشکیل د هر کنډک پرسونل پر خپلو ځایو باندې شول، یعنې دلته خو دا زموږ تشکیل د لیوا چې